دا په لغمان کې د مهترلام ښاروالۍ له لوري د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوې پروژې د بنسټ ډبره ده. دغه پروژه د مهترلام ښار 5مې ناحیې اړوند د کابل جلال آباد نوې هډې ته څیرمه د ښاروالۍ له داخلي بودیجې تمویلیږي. د 5مې ناحیې اړوند د کابل لغمان جلال آباد عمومي ترمینل مخته د پم جوړولو پروژه ده. په دې کې څاګانې دي، د بادرف څاه ده، د اوبو څاه ده او موټر شویي ده چې د 22 میلیونه په ارزښت باندې جوړیږي. د پروژې ته 7 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د 7 میاشتو په داخل کې به دا جوړیږي او روزمره شکل د 25 کسو ته د کار زمینه برابر شوی. په ورته مهال د لغمان والي بیا په خپلو خبرو کې ویل اوس مهال په دې ولایت کې لویې وړې پروژې تر کار لاندې دي چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. زه د ټول لغمان ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوم انشاءالله چې موږ به د اسلامي نظام د چتر لاندې دغه ولس ته عام المنفعه کارونه که هغه د صحت په بخش کې دي، د معرف په بخش کې دي، د بیا جوړونې د سړکونو جوړولو په بخش کې دي، د مارکیټونو د بازارونو په بخش کې دي، انشاءالله شپه ورځ مو ورته وکړې او کوشش کوو چې هغه خلک ځانونه جوړ کړو چې خلکو ته منفع ورسیږي. بل لور ته د دې ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو د یادې پروژې په پلي کېدو خوښي وښوده او په راتلونکي کې د نورو پروژو غوښتنه هم وکړه. دغه خو وروره د موږ دپاره بالکل ګټه ده، هم د وطن دپاره هم د موږ دپاره چې دغه ابادي دغلته کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو وروره. دلته د موږ سل سهولتونه شته، هلته موټر شوي ده، په دلته خدای ته جوړېږي، پم جوړېږي، څنګه مسجد جوړیږي. نور د خدای نه دغه خوشحالي غواړو. زموږ ښاریانو زموږ د مسافرین له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. نو اوس دا کار چې کوم ښاروالۍ په کار اچولی ده دا ډېر نیک کار دی، د خلکو لپاره یو سهولتونه دي، د خلکو لپاره یو ډېر ښه کار دی. خلک له دې مشکلاتو څخه خلاص یې، هم د تیلو په لحاظ باندې، هم د موټر شویي په لحاظ باندې. زما هیله د جناب ښاروال صاحب قدرمن والي صاحب سره دغه چې دغه انکشافي کارونو ته نور پراختیا ورکړي او نور زیات کړي تر څو د ښاریانو لپاره او د لغمان د اوسېدونکو لپاره یو ښه زیره او د دوی لپاره یو ښه خدمات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د مهترلام ښاروالۍ له لوري د 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوې وي.